دومره غریب هم چې ګنډلو له ایستنه نه وه، بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه. غریبي داسې چې ازغیم په ازغي وباسم، قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه. څه بلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل. نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه، د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله. د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه. درمانه تلې مې کدې ته هم واپس راغلمه په دې خبره چې د مور راته بخښنه نه وه. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. ستاسو په بار بار غوښتنه باندې د میسیجونو د لارې، د کامنټونو د لارې چې دغه غوښتنه وه چې تاسو ورشئ بیا د چای والا محفوظ عاجز نه شعرونه ریکارډ کړئ. نو ځکه نه راتلم، نو هم به راتلم، ځکه چې د محفوظ عاجز امانت ما سره پروت دی. د دوی په هغه دویمه ویډیو کې ما غوښتنه کړې وه صاحب حیثیت خلکو نه چې د سره د لغونته امداد وکړی شي. نو څه ملګرو پیسې رالېږلې وې، ما ویل چې ده ته یې په حواله کړمه. نو هغوی په دغه شرط باندې پیسې نوم ما ته وښوه چې نوم به نه اخلي په ویډیو کې. نو بس ما نه غوښتل چې دغه شی د پټ په پټه دله ورکړم، ځکه چې بیا وروستو پکې شل خبرې راځي. نو محفوظ عاجز ته ما 80,000 روپۍ په حواله کړې. دا صرف د دې دپاره یې کیمرې مخې ته وامه چې دغه لاره خلکو بدنامه کړې ده، سبا له ما باندې څوک ګوتې پورته نه کړي. نو او بله خبره، اهمه خبره چې محفوظ عاجز د دې نه مخکې منډایي کې کار کوو، بیا یې چای والا سره کار کوو. د سبق لسمه پورې سبق ویلی دی، خو بیا مخکې وس نه کېده د سبق د ویلو. نو د هغې څه ملګري دي زموږ د پښتونخوا سنسارټ ویلفیر ارګنایزیشن خیبر پښتونخوا، چې هغوی د محفوظ ټوله خرچه برداشت کوي به د تعلیم، د کتابونه، د کپړې، د بوټان، جرابې، د لارې کرایه، هر څه هغوی په خپله ذمه باندې واخیستل. هغوی وایي چې موږ به د مخکې چې دی سورم د زړه غواړي تعلیم کوي، نو دغه خرچه یې په موږ، نو د دغې ملګرو نوم خامخا اخلمه، ځکه چې بلا ډېر ملګري داسې شته چې هغوی کې د مخکې تلو توان شته، خو مطلب هغه د ډاډ او د داد دپاره څوک نشته. نو دی دغه سنسارټ ویلفیر ارګنایزیشن پیښور خیبر پښتونخوا د دوی د تعلیم ټوله خرچه به اخلي انشاءالله. دی چې هر څومره تعلیم کوي، او د دې چیف ایگزیکټیو چې دی اختر ایوب صاحب دی، او منیجنګ ډایرکټر چې دی قاضي اسدالرحمن. سنسارټ ویلفیر ارګنایزیشن د محفوظ عاجز د تعلیم ټوله خرچه به برداشت کوي، هغه د لارې در کرایې پورې، د چې څه ضروریات وي د تعلیم او د ته څه مسله وي، نو هغه به هغوی برداشت کوي. نو ډیره مننه. زما چې څه وس کېده، زما د وس چې کم کار و هغه ما وکړه. نور د دې پوه شه او د صلاحیت چې د کې څومره صلاحیت دی، د څومره په مخ کې ځي. نو زما چې کم وس کېده، ما د خپل وس کار وکړه. او زه چې دا منډې ترړې وخم، زه وایم چې د خپلې برخې کار وکړو، موږ نور په خدای پرېږدو. نو ډیره مننه. تاسو هم زمونږ ډیر ډاډ او داد شوي چې زمونږ هغه ویډیو مو ډیره مخکې بوتله، خلکو ډیره وکته، بلا خلکو موږ سره رابطې مو کړې. نو ډیره مننه ستاسو هم د کتونکو. نو موږ سره اوسئ او نوي شعرونه د محفوظ واورئ. ها محفوظ ارشاد لا وامې ورئ که نه، وایي چې څومره ما باندې جانانه بوج کېدې اوښکې، دومره په سترګو کې مې هر وخت ګرځېدې اوښکې، چې څومره تا پسې مې خپلې تویېدې اوښکې، دومره حساس شومه د خلکو مې لیدې اوښکې، چې څومره تا پسې مې خپلې تویېدې اوښکې، دومره حساس شومه د خلکو مې لیدې اوښکې، څنګه په قطار تر ګریوانه منزله رسي، وګوره زما دا بې کاروانه قافلې اوښکې، څنګه په قطار تر ګریوانه منزله رسي، وګوره زما دا بې کاروانه قافلې اوښکې، او دومره ګناهونه او دوه درې اوښکې تا نه په کعبه کې څنګه خدای ته وچېدې اوښکې.
دومره ګناهونه او 2-3 اوښکې تا نه په کعبه کې څنګه خدای ته و چې دې اوښکې که فلسفې جوړوئ راشئ تصویر وګورئ په سترګو لاس شونډه چیچل په مخ پرتې اوښکې که فلسفې جوړوئ راشئ تصویر وګورئ په سترګو لاس شونډې چیچل په مخ پرتې اوښکې ما به رازونه واپس خپلې سینې له وړل ما به په دغه وجه کله کله سکې اوښکې ما به رازونه واپس خپلې سینې له وړل ما به په دغه وجه کله کله سکې اوښکې وی بنا خدای ډیوه عجز عشق ډیوه مذهب بنا خدای ډیوه عجز عشق ډیوه مذهب ړون کافر ړون خدای ړندې سترګې ړندې اوښکې ډېر ښه ډېر ښایسته وی دا یوازې چرته ما نه ګینې چا را پیدا نه کړه د کویلې کان کې مو خدایه سرنا را پیدا نه کړه زه دنیا پیدا کولم ما د زړه دنیا کتل زه دنیا را پیدا نه کړم ما دنیا را پیدا نه کړم زه دنیا پیدا کولم ما د زړه دنیا کتل زه دنیا را پیدا نه کړم ما دنیا را پیدا نه کړ غم مې داسې پیدا کړی چې لیوه په شانتې خاندم غم مې داسې پیدا کړی چې لیوه په شانتې خاندم خو افسوس دی خوشحالي مې د جړا را پیدا نه کړ غم مې داسې پیدا کړی چې لیوه په شانتې خاندم خو افسوس دی خوشحالي مې د جړا را پیدا نه کړه داسې نه ده چې 5000 کاله نه کوي خو داسې نشته څوک چې چا کې مې ریا را پیدا نه کړ داسې نه ده چې 5000 کاله نه کوي خو داسې نشته څوک چې چا کې مې ریا را پیدا نه کړه چې د سپینو ډکو سوال په زړه کې زم نه شو بچیا ته به سنن را پیدا کې چې دا را پیدا نه کړه چې د سپینو ډکو سوال په زړه کې زم نشو بچیا ته به سنن را پیدا کې چې دا را پیدا نه کړو زخریله ماران ځنګل کې پاتې کیږي په میره نه کلی سکې چې په ښار کې د بلا را پیدا نه کړ د نفرت سلسله تا جاری ساتلې د لالیه که ته ما را پیدا نه کړې خو تا دا را پیدا نه کړه د نفرت سلسله تا جاری ساتلې د لالیه که ته ما را پیدا نه کړې خو تا دا را پیدا نه کړه لالا واورئ وی ما وویله جزه عجز ویله جز ورک دی ما وویله جزه عجز ویله جز ورک دی مینې داسې منطق وویل ما پیدا را پیدا نه کړه ډېر ښه دی ډېر ښایسته یو شوګیر وي یو تصویر وي ښه بېغمه را سره وي توره شپه وي بس نشه وي چې سس کمه را سره وي او ښایست خو دې د خوري جانانه ورته نه ګورم ستا دا یادم یو خیا ده چې تر کمه را سره وي ښایست خو دې د خوري جانانه ورته نه ګورم ستا دا یادم یو خیا ده چې تر کمه را سره وي زما زړه خو مسافر دی ته یې کلی جانانه چې راځمه پاتې کېږي چې درځمه را سره وي زما زړه خو مسافر دی ته یې کلی جانانه چې راځمه پاتې کېږي چې درځمه را سره وي یو سړی را سره سم ملګری شوی تنهایي کې خو چې ګورم پاسم ورک وي چې کینمه را سره وي یو سړی را سره سم ملګری شوی تنهایي کې خو چې ګورم پاسم ورک وي چې کینمه را سره وي زما خوښه تنهایي ده که زه خوښ د تنهایي یم ما پرېږدي نه د ژوندون په شانتې سمه را سره وي څه شعرونه داسې دي وایي په اول دومره تېروتلی چې اخر به ير کې مسلمان داسې حد ته تللی چې کافر به ير کې حقیقت نن سبا د دور په قلم کې نشته دلته خپېمانه قاتل واوره دا شاعر به ير حقیقت نن سبا د دور په قلم کې نشته دلته خپېمانه قاتل واوره دا شاعر به ير کې وی 8 درجې ووایه دا 14 کاله پرېږده ګینې وښایه په دور کې خیال تعلیم څه درکړی 8 درجې ووایه دا 14 کاله پرېږده ګینې وښایه په دور کې خیال تعلیم څه درکړل زه جاهل قاتل شومه ته ولې به ایمانه شوې ما که تعلیم ونه کړو تا له تعلیم څه درکړل زه جاهل قاتل شومه ته ولې به ایمانه شوې ما که تعلیم ونه کړو تا له تعلیم څه درکړل وی په ورځ خلکو ته وګورم په شپې خلکو ته وګورم
دې خلکو ته وګورم که دې خلکو ته وګورم. زما شعر له څه نوي الفاظ راشي او رنګ راوړي. زه چې کله کله یو پوټی خلکو ته وګورم، زما شعر له څه نوي الفاظ راشي او رنګ راوړي. زه چې کله کله یو پوټی خلکو ته وګورم او دا زه چې ډېر خفه یم او یریږم دا ځکه په دې خلکو کې زه یم، په دې خلکو ته وګورم. او ما چې وکړل ستا دپاره په ځان داسې، معلومیږي ما به وژني ارمان داسې. ما چې وکړل ستا دپاره په ځان داسې، معلومیږي ما به وژني ارمان داسې. یو دانه خو خلک جرندې پسې نه وړي، تا څنګه ویوړو خدای له زړه کې ایمان داسې. یو دانه خو خلک جرندې پسې نه وړي، تا څنګه ویوړو خدای له زړه کې ایمان داسې. د تورات زبور انجیل خلک خو داسې خو په برخه د نبي او قرآن داسې. د تورات زبور انجیل خلک خو داسې خو په برخه د نبي او قرآن داسې. زما خال به ولې داسې نه خدای دا جوړ کړی مخ زما د جانان داسې. زما خال به ولې داسې نه خدای تا جوړ کړی مخ زما د جانان داسې. وسوسه پرېږده د لاس نه دې رانیوي، په ما واوړي په دنیا کې شیطان داسې. وسوسه پرېږده د لاس نه دې رانیوي، په ما واوړي په دنیا کې شیطان داسې. چې دی خاندي مونږ یې څنګه تسلي کو، عجز وکړي بعضې بعضې خفګان داسې. د ناکامۍ مې خندا ولیده خو بل شانتې وه، خو بل شانتې وه، او د بېوسۍ مې ژړا ولیده خو بل شانتې وه، خو بل شانتې وه، او د دې سړي مې سزا ولیده خو بل شانتې خو هېڅ سم نه وه، او د دې سړي مې ګناه ولیده خو بل شانتې وه. ډېر ښه دی. د دې سړي مې سزا ولیده خو هېڅ سم نه وه، او د دې سړي مې ګناه ولیده خو بل شانتې وه. د مېرني بچي نامې سره یې لاس الټه کړل، د یوې مور مې دعا ولیده خو بل شانتې وه. د مېرني بچي نامې سره یې لاس الټه کړل، د یوې مور مې دعا ولیده خو بل شانتې وه. که زه خفه وم نو نشې په خلا کولم، خو نه د خلکو ما ناروا ولیده خو بل شانتې وه. ډېر ښه دی یار. که زه خفه وم نو نشې په خلا کولم، خو نه د خلکو ما ناروا ولیده خو بل شانتې وه. فکر مې کو ما ویلې مونږ خو په مړو حساب یو، په یو وجود کې مې ساه ولیده خو بل شانتې وه. فکر مې کو ما ویلې مونږ خو په مړو حساب یو، په یو وجود کې مې ساه ولیده خو بل شانتې وه. وجز دنیا ته په ژړا شوم چې ما بل شان نه کې، خوب کې مې هغه دنیا ولیده خو بل شان. دغه غزل دې تاسو ټول ته ډالۍ وي چې ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه، بیا دې هم په خوله ګیله وه زما نه وه. خیراتي یوه جوړه مې وه په غاړه، ځکه ما باندې اوږده وه زما نه وه. هواګانو مې پرده اوچتول هر یو کور ته دروازه وه زما نه وه. د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې، ستا په غاړه به لینده وه زما نه وه. ما به مات لوښي درمانه د کور خرڅ کړل، ستا په جیب کې به پیسه وه زما نه وه. ډېره مننه ملګرو، موږ سره اوسئ د بل پروګرام پورې. الله حافظ.